سلامونه وخت بخیر. راځئ نن د پاکستان په اقتصاد او سوداګرۍ خبرې وکړو. پاکستان د اقتصادي اړخ دې حالت ته رسیدلی دی چې ملکي حکومت یې هرې خواته لاس اچوي چې نوي پورونه او قرضې ترلاسه کړي. خو پوهېږي پاکستان وار له مخه له نړیوال بانک د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا IMF د چین او دغه راز له سعودي عربستان میلیارډونه ډالر پوره وړی دی. د پیسو د نه ورکړې له امله پې ټکټانې او شرایط هم لوړ شوي دي. یعنې په دې معنا چې پاکستان ته که نړیوال بانک یا IMF پیسې ورکوي، ورځ تر بلې پرې بانکي او مالیاتي شرایط لوړیږي. په دې معنا که د نړیوال بانک یا IMF نه قرض اخلي، نو پاکستان بیا حق نه لري چې په آزاد بازار کې مداخله وکړي او په خپل بانکي او مالیاتي سیستمونو کې سموالی او یا اصلاحات راولي. له همدې وجې دی چې ملکي حکومت یو خوا بل خواته په قرضو پسې ګرځي او د پاکستان فوج چې د ملکي خلکو یا د پاکستان د صنعت او تجارانو د برخې نه له فشارونو سره مخ دی، د نړیوالو پروژو د اخیستو په لټه کې دی. افغانستان او پاکستان له 2014 کال وړاندې کلنی تجارت 3 میلیارډ ډالر ته رسیده، خو دغه تجارت اوس نږدې 800 میلیونه ته راټیټ شوی دی، یعنې 1 میلیارډ هم نه پوره کوي. دا چې ولې د پاکستان محصولاتو او د پاکستان صنعتي موادو خپل مارکیټ په افغانستان کې بایللی او ځای د ایران محصولاتو یا د منځنۍ اسیا او د حتی د هند او چین وارداتي محصولات اوس په افغانستان کې پیدا کېږي. یو علت دا چې پخواني ولسمشر محمد اشرف غني وکولی شول چې د ټرانزیټ او سوداګرۍ له انحصاره له پاکستانه د افغانانو خلاصون لپاره منځنۍ اسیا هیوادونه او دغه ډول ایران ته مخه کړي، ځکه افغانان اوس کولی شي له ایران، منځنۍ اسیا او د منځنۍ اسیا له لارې روسیې او چین سره د ریل پټلۍ له لارې هم ټرانزیټ ولري. یعنې افغانستان اوس کولی شي د بلخ ولایت د حیرتان بندر له لارې د تاجکستان او قرغیزستان له لارې له چین سره مستقیم ټرانزیټ ولري، چې کولی شي د چین د غرب خوا کوم کنټینرونه چې بارېږي هغه د حیرتان بندر له لارې تر مزار شریف پورې په ریل پټۍ رارسېږي. دغه ډول په فاریاب ولایت کې د ترکمنستان سره د اندخوی یقیني بندر لرو. دغه راز تېرو حکومتونو هڅه وکړله چې د ایران سره هم ځمکنی ټرانزیټ پراخ کړي، په دې معنا چې د ریل پټلۍ له لارې هم د خواف هرات له لارې وصل شي او نور هغه د ټرک یا د لاریو د لارې کوم ټرانزیټ چې کېږي د فراه او نیمروز او هرات ولایتونو هغه هم پراختیا ورکړه. نو هماغه ده چې په پاکستان کې په ځانګړي ډول په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې زرګونه فابریکې چې ډېره برخه یې د غوړیو او د وړو د تولیدونکو فابریکو هغه سقوط شوي دي. صنعتکاران او پاکستانی تجاران په ځانګړي ډول هغه خلک چې په دې فابریکو کې کار کوي او د پاکستان د صنعتي فابریکو له سقوط له امله زرګونه پاکستانیانو کاري فرصتونه له لاسه ورکړه، هغه په مرکزي حکومت باندې فشارونه دي. همدغه لامل دی چې ملکي حکومت یې د نړیوالو نه د مرستو ترلاسه کولو هلې ځلې کوي او په ورته وخت کې فوج د نړیوالو قدرتونو څخه د نیابتي جګړو د نوو پروژو په هلې ځلې کې دی. نو افغانانو لپاره اوس که څه هم له بده مرغه افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر اوسه تولیدات نه لرو، خو بیا هم د پاکستان د انحصار خلاص شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د بیلانس کموالی تر ټولو ډیر زیان پاکستانیانو ته رسیدلی، ځکه په 3 میلیارډه کلنۍ سوداګرۍ کې چې له 2014 کال وړاندې افغانان له پاکستان سره له ډیره لویه برخه کې د پاکستان د صادراتو وه، چې افغانان یوازې د تازه میوو او ترکاریو صادرات درلودل. خو له بده مرغه پاکستان د خپلو ناسم پالیسیو له مخې همیشه چې کله افغانستان کې د موسمي میوو وخت رارسېده، په ځانګړي ډول کله به چې د افغانستان د تازه میوو د انارو انګور وخت ورسېده، نو پاکستان به سپین بولدک او تورخم دروازې بندولې. مهمه خبره دا ده چې افغانان اوس کولی شي د پاکستان د محصولاتو بدیل هغه دا چې د ایران د چابهار بندر له لارې کولی شي د هند محصولات هم افغانستان ته وارد شي. دا ټول د تیر حکومت هلې ځلې وې چې ویې کولی شو چې پاکستان د انحصار ځان خلاص کړي. اوس که پاکستان د افغانستان سره ټرانزیټي لارې یا سوداګري بندوي، تر ټولو لوی تاوان د پاکستان خصوصي سکتور عوامو ته رسیږي. دې ورځې په هیله چې افغانستان د صنعت او تولیداتو په برخه کې یو خودکفا هیواد شي، وکولی شي چې د کورني مصرفي مارکیټ ترڅنګ د سیمې هیوادونو ته خپل افغاني تولیدات او محصولات ولري.